سلامونه او وخت مو په خیر. د مورنۍ ژبې او د نړیوالې ورځې مبارکي درته وایم. د خوښۍ او ویاړ ځای دی چې پښتو ژبه په تیرو شلو کالو کې د نړۍ په ژبو کې په لومړي مقام کې ځای لري چې تر ټولو تیز پرمختګ یې کړی دی. په نړۍ کې هیڅ داسې ژبه نشته چې په 20 کال کې دی یو په یو دمي توګه په دونه پراخه پیمانه باندې پرمختګ وکړي. موږ په تیر 20 کال کې توانېدلی یو چې په انفرادي توګه او په ګروپي توګه بغیر له حکومتونو د دې سربیره چې د یو محکوم قوم ژبه وه، تر جنګ او جبر لاندې ژبه وه، په داسې یو محیط کې ژبه وه چې ټوله جغرافیه تر اور لاندې وه، موږ پښتو ژبه د نړۍ په ژبو کې د تیز پرمختګ له امله په لومړي مقام کې ودرو. پښتو ژبې له هر اړخه، په ساینسي اړخ کې، په اجتماعي اړخ کې، په سیاسي اړخ کې، په اقتصادي اړخ کې او په بل هر ډول اړخ کې په سلهاوه عنوانه کتابونه چاپ او تر خلکو تر لاسونه ورسول. پښتو ژبه تر نړیوال بازار ورسېدل، د رسنیو ژبه شول او په سیاست کې یوه له ډیرو استفاده کېدونکو ژبو څخه وګرځېدل. بله نیکبختي دا وه چې د ټولنیزې میډیا پر اساس باندې زموږ د لهجو د یووالي په لور کار وشو او یوه نسبتاً مشترکه ژبه چې ټوله اوس په پوهیږو او خبرې په کوو دا رامنځته شول. پښتو ژبې تر 100 زیات رادیوګانې او تلویزیونونه پیدا کړل. پښتو ژبې تر 1000 زیات اخبارونه، مجلې، ویب سایټونه او نور ورته اجتماعي پلیټفارمونه پیدا کړل. پښتو ژبه د کتابونو لحاظه تر 10,000 عنوانه پورې کتابونه په بیلابیلو برخو کې چاپ شول. پښتو ژبه بالاخره د نړۍ په لومړنیو اولو ژبو کې راغله. پښتو ژبې په اړه یو بد روایت چې ایجاد کړل شوی و هغه دا و چې پښتو ژبه د لنډ تاریخ درلودونکې ده. ولې ښه زیری دا دی چې پښتو ژبه نه یوازې دا چې تر ټولو لرغونو ژبو په قطار کې درېږي، بلکې د نړۍ په ډیرو پراخو او وسیع ژبو کې راځي. د ګرامري بشپړتیا او کانکریټي جوړښتونو او د ګرامري وسعت، لغوي وسعت او له ډیرو نورو اړخونو څخه د قوت ژبه دا چې په دې ژبه کې پخواني اثار ولې نه و موجود. د دې علت دا و چې د تاړاکونو په نتیجه کې د چنګیز، د تیمور، د ګورګانیانو، د صفویانو، د نورو ټولو هغه تاړاکونو په نتیجه کې چې پر دې سیمه باندې شوي د پښتنو ټول آثار یا بلو ځایونو ته انتقال شوي او یا په بشپړه توګه له منځه تللي. د دې علت چې موږ د دې دعوه لرو چې دا ژبه دونه قدیم تاریخ ده دا دی چې هیڅ ژبه په دغه قوت په نړۍ کې نشته چې هغه دې په د دغه زړوالي سره دې خپل حالت ساتلی. پښتو ژبه د نړۍ په لومړنیو اولو ژبو کې چې فرانسوي، الماني، عبري او هغه ژبې دي چې هغه ډېرې کلاسیکي او ډېرې زړې دي، د هغو ژبو په قطار کې درېږي. ډېر خلک وایي چې د پښتو ژبې سختوالی دا ښیي چې دا بدوي ژبه ده. دا نامعقوله خبره ځکه ده چې وسیع الګرامره ژبې یا پراخ لمنه ژبې دا معمولا د ډېر لرغونتوب او د ډېر کروالي لامل کېږي. بله خبره دا ده چې موږ د یو محکوم ولس په توګه د نړۍ په بیلابیلو جغرافیو کې ویشل شوي یو. زموږ یوازې نږدې 15 میلیونه نفوس د هند او پاکستان په خاوره کې غیر پښتون کړل شوی دی. موږ د ازبکستان، تاجکستان او د افغانستان په شمال کې ټول له خپلې ژبې څخه اړول شوي یو. موږ په همدې توګه د هند په مځکه کې تر 40 یا 15 میلیونه پورې زموږ مکمل نفوس چې هلته تر 350-400 کاله پورې موږ تاریخونه درلودلی دي او هلته موږ تمدنونه ایجاد کړي دي. د هغه وخت څخه زموږ دغه خلک ټوله اړول شوي. موږ د تاریخ په جبر کې واقع شوي یو او مګر اوس بیرته د یوه قوي، پیاوړي او پر کتاب او متن ولاړ ولس په توګه رامطرح شوي. ډېر خلک ګیله کوي چې په پښتو کې اثار نشته، ولې خلکو کتابونه نه دي ویلي. موږ هم په انفرادي توګه کتابونه رامنځته کړي دي، هم په ګروپي توګه رامنځته کړي دي. زه تاسو ته د دې زیری درکوم چې پښتو نه یوازې دا چې په تیز سرعت سره په لوړوالي خواته روانه ده، بلکې د دې زیری درکوم چې پښتو ژبه اوس د آثارو له مخې یوه غني ژبه ده او ورځ تر بلې دغه بنسټونه لا قوي کېږي. د دې لپاره چې د پښتنو بې تعصبي په ثبوت رسېدلی وي، زه دا په ثبوت رسوم او د دې
په ټوله نړۍ کې دا واضح شوی او ښکاره شوی خبر ده چې پښتانه نه یوازې دا چې خپله پښتو یې ساتلې ده، د مورنۍ ژبې په توګه فارسي ژبه یې هم پاللې ده. 240 کاله یوازې د ابدالیانو د دورې څخه د احمدشاه ابدالي څخه تر اوسه پورې دغه دوره مکمل د فارسي دربارونه پښتنو کړي دي. د لیثي صفار له درباره څخه چې زاګزی پښتون دی تر اوسه پورې د پښتنو ټولو دربارونو فارسي پاللې ده. فارسي ژبه هیڅ ډول قومي مالک نه لري، ولې یوازینی څوک چې د مالکیت دعوه یې کولی شي ترکتباران د هند، نه د افغانستان، ترکتباران د هند چې د شاه جهان و، د شاه اکبر و مغول اعظم د هغو څخه را شروع کیږي او پښتانه یې دغه درلودلی شي، د دې دعوه کولی شي، هم هلته او هم دلته. د لیثي صفار دربار، له هغه وروسته نور د پښتنو دربارونه او تر اوسه پورې کوم دربارونه چې په فارسي ژبه چلېدلي دي ټول د پښتنو دي. نو فارسي ژبې یوازینی وارث په دې جغرافیه کې، د افغانستان په جغرافیه کې پښتون دی. کومه ژبه چې د اوس ایران کې د فارسي په نامه باندې مطرح ده، دا د دري ژبې یوه لهجه ده چې اصلا له افغانستان څخه دغه ژبه هلته تللې ده. زه ډېر علمي خواته نه ننوځم. د دې ورځې مبارکي د افغانستان ټولو د ژبو ویونکو ته چې 16 ژبې موږ رسما لرو، د ټولو ویونکو ته د دغې ورځې مبارکي وایم او هیلهمند یم چې د نورستان په هغه لوړو ځنګلونو کې په نورستاني ژبه نورستانیانو ته زده کړې وسي او د دره نور په هغه لوړ په غرو کې پشیانو ته په پشویي زده کړې وسي او په پامیرونو کې په پامیري ژبه وسي او په شغنانو په هر ځای کې په شغناني او په هغه خپلو ژبو تدریسونه وسي او موږ دې ځای ته ور روان یو. هر چاته به په خپل کور کې په خپله مورنۍ ژبه تدریس کېږي. سرلوړي آباد او پاینده اوسئ د یوه سرلوړي افغانستان په هیله او د یوې مفتخرې پښتو او دري ژبې چې فارسي یې لهجه ده داسې یوه ورځې په تمه چې هر افغان په دې دواړو رسمي ژبو خبرې وکولی شي او په ملي ژبه پښتو باندې خپل ملي سرود وویلی شي. سلامت، آباد و سرلوړي اوسئ.